که ته سهار وختي راپورته کېږي پرته د دې چې داسې یو کار وکړې چې ستا ژوند بدل کړي او ته د سهار چای څکې نو ته به څنګه ژوند بدل کړي. کله چې ته وږی یې ته حمله کوی شي، کله چې ته وږی یې ته ښه ښکار کوی شي. تاسو وګورئ د حیواناتو طبیعت دی، د طبیعت قانون ته وګورئ. که یو محصل په پوهنتون کې هره ورځ درس نه وایي، هره ورځ نوټونه خپل نه یاداشتوي، پس توقع دې نه لري چې د سمستر په پای کې د اول نمره وسي. ځکه هر هغه انسان چې د ورځو بایلونکی دی د کال ګټونکی کیدی نه شي. لډو دې کړې 2 ساعته 3 ساعته، فیسبوک دې کتلی 100 ساعته 2 ساعته، ټیک ټاک دې کتلی څومره 1 ساعت، انجونو پسې ګرځېدلی څومره 1 ساعت. خو تا په ژوند کې کړی څه شی دی؟ 9 ساعته دې خوب کړی، 15 ساعته دې په بې ځایه کارونو ضایع کړي، 2 ساعته دې درس ته ورکړي او وایي چې زه نن ناکامه یم، نه یم کامیابه شوی. 2 ساعته دې دفتر ته ورکړي، وایي چې والا زه یې د دفتر نه وویستم. 1 ساعت دې خپل تجارت ته نه دی ورکړی، هره ورځ دې تجارت ته کار نه دی کړی، وایي زما تجارت نتیجه نه ورکوي. پس تاسو باید خپل ضایعات محاسبه کړئ. زما نظر دا ده چې ستاسو ارزښت ستاسو مهالویش پورې اړه لري. زه اکثریت ځوانان لرم چې دوی پلانونه لري خپل ژوند ته، خپل پرمختګ ته، اما نه ورته رسیږي او په عین حالت کې وایي چې والا ډاکټر صاحب زه هره ورځ پلان نیسم چې فلان 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 کار وکم، ولې بیا رانه هغه کار نه کیږي. نو زما ورته تر ټولو ساده خبره دی چې ولې درنه نه کیږي، وایي نه پوهېږو، حتما مصروفه کیږو په یو بل شي کې. نه، اساسي خبره دا ده چې دوی مهالویش نه لري. که ته چیرته ووایې چې زه سبا ته ځم دفتر ته او د دفتر نه وروسته بیا ځم کلب ته، د کلب نه وروسته بیا خپله ډوډۍ خورم، بیا د ډوډۍ نه وروسته خپل لمونځ کوم، د لمونځ نه وروسته بیا ځم کور ته، نو ته اوس یو مشخص پلان لري. کله چې ته هر خپل کار ترسره کوې د هغې نه وروسته هغه ټیک مارک کوې او دا اساسي لامل دی د دې چې ته ګټونکی اوسې. پس که په خپل ژوند کې ورځنی پلان یا مهالویش نه لري، معنا یې دا ده چې ته خپل وخت ارزښت نه ورکوي. ته سهار وختي راپورته کېږي، په دې نه پوهېږي چې کوم کارونه باید وکړې. تا ته یو ملګری وایي چې خیر راځه لاړ شو پغمان ته او هغه ځي پغمان ته در سره، ته ورسره پغمان ته چکر ته ځې، نو ستا چون خپل پلان نشته ته د نورو خلکو د پلانونو قرباني کېږي. تاسو یو ځل مقایسه کوئ خپل وخت. مثلا دغه نن کښېنئ او وایئ چې ما څومره خپل وخت ضایع کړی دی. 40 ساعته ته په یوه ورځ کې لرې، وګوره چې تا یې څو ساعته ضایع کړي. زه مې اکثرا خپلو ملګرو ته وایم چې تا د نن خپله ورځ څومره ضایع کړي. مثلا یو ملګری مې راته وایي چې ما نن یو چا سره په وټساپ کې په مسج کولو 1 ساعت وخت ضایع کړی او د دې مسج کولو نه ماته هیڅ ګټه نشته. زه ورته وایم چې خیر سمه ده، ته دا 1 ساعت راواخله ضرب یې که خپل عمر کې. مثلا ته 20 کلنې، پس 20 کاله اول ضرب که په 360 ورځو، بیا 360 ورځې ضرب که د 60 دقیقو، وګوره چې تا څومره وخت ضایع کړی او بیا راواخله همدغه وخت مشخصا یو شي ته ورکړه. مثلا ووایه چې همدومره وخت چې ما ضایع کړی که ما تجارتي کتابونه لوستي وه زه به نن چیرته وم. پس موږ نه وینو چې 40 ساعتو کې موږ څه کړي. په داسې حالت کې چې اسلام وایي تاسو د ورځې په پای کې له ځان پوښتنه وکئ چې ورځ مو په څه شي ضایع کړې، کوم کارونه هم سم وه، کوم کارونه هم بد وه، بد کارونه څنګه راتلونکې ورځ کې جبران کو، ښه کارونه څنګه راتلونکې ورځ کې ډیر کو. پس که ته خپل وخت ضایع کوې او د هغې محاسبه تا سره نه وي، ته بیلون کوې. اکثرا زموږ نه وایي چې ما خپل وخت څومره وخت ضایع کړی دی. لډو دې کړې 2 ساعته 3 ساعته، فیسبوک دې کتلی 100 ساعته 2 ساعته، ټیک ټاک دې کتلی څومره 1 ساعت، انجونو پسې ګرځېدلی څومره 1 ساعت. خو تا په ژوند کې کړی څه شی دی؟ 9 ساعته دې خوب کړی، 15 ساعته دې په بې ځایه کارونو ضایع کړي، 2 ساعته دې درس ته ورکړي او وایي چې زه نن ناکامه یم، نه یم کامیابه شوی. 2 ساعته دفتر ته ورکړي، وایي چې والا زه یې د دفتر نه وویستم. 1 ساعت د خپل تجارت ته نه دی ورکړی، هره ورځ د تجارت ته کار نه دی کړی، وایي زما تجارت نتیجه نه ورکوي. پس تاسو باید خپل ضایعات محاسبه کړئ. که ته غواړې کلنی ګټونکی اوسې یا که ته غواړې کلنی اتل اوسې، ته باید د ورځو ګټونکی اوسې. که تا خپلې ورځې وبایللې، ته په کال کې ګټونکی کیدی نه شي. که یو شاګرد په مکتب کې هر ورځ درس نه وایي، دا د ورځې بیلونکی دی. توقع دې نه لري چې د مکتب په وروستیو ورځو کې دا اول نمره اعلان شي.
که یو محصل په پوهنتون کې هره ورځ درس نه وایي، هره ورځ نوټونه خپل نه یاداشتوي، پس توقع دې نه لري چې د سمستر په پای کې د اول نمره وسي. ځکه هر هغه انسان چې د ورځو بایلونکی دی د کال ګټونکی کیدی نشي. د ځان نه پوښتنه وکئ چې آیا هره ورځ تاسو ګټونکي یاست؟ آیا هره ورځ تاسو خپل ښکار ترلاسه کوئ؟ نه، زه پوره 6 میاشتې ښکار نه کوم. کله چې امتحانونه راشي غواړم ټول کتاب په یو ورځ ښکار کم. امکان نه لري، ناممکنه ده. زه هره ورځ زحمت نه وباسم. کله چې کال پوره شي زه وایم ولې ما په تجارت کې تاوان کړی، چون ته د ورځو بایلونکی. که ته غواړې ورځې وګټې پس تا هر څه ګټلي. که تا ورځې وبایللې ته نشي کولی کلنی ګټونکی اوسې. پس زه وایم چې هره ورځ یوه لوبه ده، هر ورځ یوه سیالي ده، هر ورځ یو ښکار ده. دا جالبه خبره ده. زه سهار وختي دفتر ته راځم، ما نه ملګري پوښتنه کوي چې سهار چای دسکلی؟ زه ورته وایم نه. ولې دې نه دسکلی؟ زه ورته وایم ځکه تر اوسه پورې ما داسې یو کار نه دی کړی چې زه په هغې افتخار وکړم تر څو زه لاړ شم د سهار چای وڅښم. کله چې زه دفتر ته ځم تر څو پورې چې ما داسې یو کار نه وي کړی چې زه فکر وکړم د هغې له امله زما آینده بدلون کوی شي، د هغې له امله خلک خوشحالېدی شي او خلک بدلېدی شي، زه د سهار چای نه څښم. وروسته د دې چې زه یو کار کوم چې هغه ګټه رسونکی دی او هغه ژوند بدلونکی دی، بیا هم ملګرو ته وایم راځئ چې اوس لاړ شو چای وڅښو. جالبه دا ده چې اکثریتو زما نه مخکې چای څښلی او هېڅوک ما سره نه وي چې چي ته لاړ شي. ټول وایي موږ سهار وختي چای وڅښه. که ته سهار وختي راپورته کېږې پرته د دې چې داسې یو کار وکړې چې ستا ژوند بدل کړي او ته د سهار چای څښې، نو ته به څنګه ژوند بدل کړي؟ کله چې ته وږی یې ته حمله کوی شي، کله چې ته وږی یې ته ښه ښکار کوی شي. تاسو وګورئ د حیواناتو طبیعت دی، د طبیعت قانون ته وګورئ. پخوا به یو ځنګلي انسان چې راپورته کېده اول به ته منډې به یې وهلې، شکار به یې کوو، شکار به یې راوړه، پوستکي به یې ترې وباسه، غوښه به یې ټوټه ټوټه کوله، وروسته د هغې به یې اور بلوه، دا به یې پخوله، بیا به یې خوړله. اما مونږ ژوند مو تغییر کړی. سهار وختي راپورته شو، ګېډه مو ډکه شي. کله مو چې ګېډه ډکه شوه د هغې نه وروسته نور د مونږ کار ته زړه نه کېږي. بهترین کارونه ته هغه وخت کوی شي چې وږی اوسې، ځکه ته وږی یې باید ژوند باندې حمله وکړي، ځکه ته وږی یې باید ځان بدل کړي، ځکه ته وږی یې باید تغییرات راولي. اکثرا هغه ځوانان چې په خپلو کورونو کې ناست دي خودارضایي کوي، هغه ځوانان دي چې مور و پلار پیسې ورکوي، هغه ځوانان دي چې نازدانه دي، هغه ځوانان دي چې کار ته ضرورت نه لري. ته وګوره عادي خلکو ته، د غریب اولاد ته وګوره، سهار وختي 5 بجې ځي استادي کوي یا سهار وختي 5 بجې ځي شاګردي کوي. مثلا د یو مستري سره یو ماشوم دی چې غریب دی 8 کلن دی، دا سهار وختي مجبوره د 6 بجې راپورته شي. وروسته د هغې چې راپورته شو استاد ورته وایي چې ښه ټایرونه د دوکان راوباسه، دوکان پاک که، جارو یې که، 2-3 مشتریان راغلي د هغو ستونزې حل که. د هغې نه وروسته بیا راځي دوی چای څکي. ولې؟ چون دا اصلي ښکار کوونکی دی. دا لومړی خپل حلال رزق ګټي، وروسته د هغې خوري. اما موږ د ورځو بایلونکي یو. زموږ ورځ چې شره چې څنګه پیل شوه، چای تیار دی، هګۍ تیارې دي، ژوند جوړ دی، ګرمه بستره ده، فکر کوي ګټونکی کېږي؟ نه. ډیسپلین ډېر زیات مهم دی په ژوند کې. که ته سهار وختي نشي راپورته کېدی بایلونکی، که ته 5 وخته مونځ په خپل وخت نشي کوی بایلونکی، که ته هره ورځ یو نوی ملګری نشي پیدا کوی بایلونکی، که ته هره ورځ خپل شخصي تجارت ته یو ګام نږدې کېدی نشي بایلونکی، که ته هره ورځ خپل عاید نشي ډېروی بایلونکی، که ته هره ورځ خپل مصارف نشي کموی بایلونکی، که ته هره ورځ خپل اضافي وخت چې ضایع کېږي کنټرولوی نشي بایلونکی. او دا ټول هغه وخت کېږي چې ته ډیسپلین ولري، خپلو کارونو ته ژمن اوسې. زه که چېرته وغواړم چې یو کار وکړم، دا ماته ډېر زیات جالبه دی چې زه هغه کار ته رسیدګي کوم. هر هغه ملګری چې ما سره دی او ما شخصا پیژني او را سره ژوند کړی او په هره پروژه کې چې زه ورسره شریک شوی یم، هغه ماته وایي ته نه ستړی کېږې، ته ولې دمه نه اخلې؟ زه عادت یم په دې چې باید خلکو ته خیر ورسوم، زه عادت یم په دې چې باید خلکو ته نصیحت وکړم. ته ما یو زندان کې واچوه او په هغې زندان کې چې یو 8-9 لوچکان ناست دي، زه لومړنی نفر یم چې خبرې شروع کوم او زه لومړنی نفر یم چې هغې ته وایم ته یې ولې بندي کړی، ته یې ولې بندي کړی، د تا ستونزه څه ده، ته د ستونزه څنګه حل کړې، ته د مشکل څنګه جوړ کړې. یو جالبه کیسه درته وکړم. زه لاړم یو ځای ته چې باید زما کار شوی و، ما ته ولې په تمه اوسه. نو زه په کوم ځای کې چې په تمه وم، ما د خلکو نه دفتن پوښتنې شروع کړې او هلته مې دفتن خلکو ته دوا ورکوله. یو خاله ژړل، سترګې سرې وې. ما ورته ویې ولې والا زوی مې لاړ دی خارج ته، اوس د ما ویزه نه کېږي، مشکل دی دا دی. ما ورته ویل ښه تشویش مه کوه، زه ډاکټر یم رواني. دې ته مشوره شروع کړه. یوه بله خاله راغله، هغې ته مشوره ورکړه، بله خاله راغله، پسې دواګانې لیکل شروع شوه. یو وخت کې چې زما ملګری راووت، ووه وروره په لیاز د خدای درته مې ویلو چې 15 دقیقې دلته کښېنه.
تا دلته د مریضانو قطار ځان ته جوړ کړی 3 ساعته زه ناست وم هلته مصروفوم دفتر ته ځم په دفتر کې ناست یم زما ملګري راته وایي ولې هر چاته مفته مشوره ورکوئ ولې هر چاته وایي چې ستونزې حل شي دا ډیسپلین دی زه پیدا شوی دې ته یم چې کینم خلکو ته مشورې ورکم زه پیدا شوی دې ته یم چې کینم د خلکو ژوند تغییر کم او په دې زه اوس عادت شوی یم چون دوامداره دا کار ما کړی ته یو نفر ته وګوره چې چرسي دی که هر 4 بجې هغه خپل چرس ونه وهي طاقت یې نه کیږي دی ډیسپلین شوی دی د چرس وهلو په برخه کې ډیسپلین خم دی ډیسپلین بد هم دی زه یو نفر لرم بله ورځ ما یوه ویډیو شیر کړې وه په هغه خلکو مې نیوکه کړې وه چې چرس وهي یو نفر راجګ شوی راته په کمنټ کې لیکلی ډاکټر صاحب زه د تا مینهوال یم ته مې ډېر زیات خوښېږي خو دا چې چرسیانو ته د کنځلې کړي نور مې نه خوښېږي د تا دسې یعنی بد ډیسپلین هغه څومره ځان باندې عادت کړی چې حاضر دی د چرسو دفاع له مانه وکړي حاضر دی د چرسو د خاطره خپله میرمنه خفه کړي خپله کورنۍ خفه کړي خپل خاندان خفه کړي اما چرس پرې نه ږدي اوس که افغانانو ته وایي چې د چرسو ډیسپلین پرېږده د ژوند د بدلون ډیسپلین ته مخه که درته کنځلې کوي او ځکه خو ډیری خلک نشي کولی د دوی په مقابل کې ودرېږي اته هغه خلک چې غواړي پښتانه بدل کړي ډیسپلین نه دي ته ځوانان ګوري راځي 2-3 ورځې تشویقونکي ویډیوګانې اچوي وروسته ګوري چې پښتانه ورته کنځلې کوي دا کنځلې په دو بد تاثیر کوي او هر څه پرېږدي چون هغه خلک چې په کومنټونو کې بدې کنځلې کوي هغوی تر دوی ښه ډیسپلین دي په بدو شرایطو کې ما ته بارها کنځلې کوي زه ډیسپلین یم کیسه کې نه یم جالبه دا ده چې په هره ورځ په 100 بدو کومنټونو کې 10 نفره بدلون کوي اما زما مغزه همسې پاتې دي ځکه زه وسپنیز مغزه لرم که څوک فکر کوي چې دوی د زما ډیسپلین له منځه یوسي امکان نه لري پس ډیسپلین ډیر مهم دی تر ټولو ښه خبره همدا ده چې په ورځو کې ګټونکي اوسئ زه یو ځل بیا وایم که ته چیرته غواړې د ځان اتلو اوسې د ورځو ګټونکی اوسه ګوره یو مثال در کوم چنګیز خان ولې غوښتل چې ټول هیواد فتح کړي د نورو خلکو هیوادونو ته بالاخره لاسرسی پیدا کړي چون هغه د فاتح ذهنیت لره که تاسو غواړئ ګټونکي اوسئ که تاسو غواړئ د ځان اتلان اوسئ یوازینۍ لاره یې دا ده چې د یو بادشاه په شکل فکر وکړئ ژوند په اصل کې د شطرنج لوبه ده که ته د مورو په شکل فکر وکړې ته همیشه په تمه پاتې کیږي چې نور درته څه وایي نور خلک څه فکر کوي او دغه د نورو خلکو مسله د دې لامل کیږي چې ته د ژوند کې خپل هدف ته ونه رسیږي اما که ته د شا په څیر فکر وکړې ته د نورو خلکو په اړه فکر نه کوي بلکې خپل اقدام کوي او مخ ته ځي یو شا په شطرنج کې همیشه مخ ته ځي د خپل هغه اولویتونه او سټنډردونه بدلوي مونږ خپل سټنډردونه نه بدلو مثلا زه یوه وظیفه لرم زه په همدې وظیفې کې راحته یم په همدې وظیفې کې ارامه یم تر څو مې چې د دې وظیفې نه ونه شړي زه بله وظیفه نه ترلاسه کوم اما که ته شهي فکر وکړې ته وایي چې ښه دا وظیفه خو لرم دا خو هره ورځ ما ښکار دی دا خو تیار شته دی نوی ښکار چی شی دی ما ته نوی پلان چی شی دی نوی ځای کې څنګه وظیفه پیدا کړم ډېرې پیسې څنګه پیدا کړم نوی تجارت څنګه شروع کړم نوي خلکو سره څنګه اړیکې جوړې کړم نوې برنامه څنګه راوړم زه یو مثال در کوم جالبه ده زمونږ یو مولوي صاحب په جمهوریت کې په مسجد کې د به خلکو ته نصیحت کوو که تا د کال په سې شنبه کې مثلا د خبرې کولې د غسل په اړه په بل کال په همدغه ورځ په همدې نیټه په همدې سې شنبه د بیا د غسل په اړه خبرې کولې پس دا د ورځې ښکارچي نه دی یو تقسیم اوقات جوړ کړی او 18 کاله په هر کال کې هر ورځ د هماغه نصیحتونه کول په تکراري شکل ته فکر کوي دا ژوند کې بدلون کولی شي پس که ته یو دیني عالم اوسې ته که نن سې شنبې د غسل په اړه غږېږې بلې سې شنبې ته ګورې چې بیټ کوینس راغلی دی اوس ډیجیټل تجارت دی ته باید کینې اسلام په اړه ریسرچ او څېړنه وکړې چې د ډیجیټل تجارت په اړه یا د بیټ کوینس په اړه یا د بایننس په اړه اسلام څه وایي او ته باید راشې کینې د جمعې په منځ کې وایي چې ورونو اوس پیسې الکترونیکي شوي او خلک الکترونیکي تجارت ته راغلي آیا دا حلال دی که حرام دا مخته یوسو که یو نسو ځوانان وایي آفرین دا سړی اپډیټ دی دا د ورځې شکارچي دی پس زه ارواپوهان پیژنم چې په اوسني شرایطو کې ماته کینی وایي چې د رنګونو ارزښت څه دی واقعا دغه څه دي چې زه باید د یو ځوان په توګه ورته کښېنم ووایم چې زیړ رنګ څه معنا لري او سور رنګ څه معنا لري واقعا تا ته مهمه ده چې ستا موټر تور دی که سور دی که شین دی نه پس ته باید د ورځې شکارچي اوسې وګورې چې نړۍ څنګه مخ ته ځي او د هغې حالاتو په اساس ته مخ ته لاړ شي زه د ورځې شکارچي یم زه چې کله هم تا سره کښېنم ګورم چې په نړۍ کې اساسي مشکلات څه دي ګورم زما په هیواد کې اساسي ستونزې څه دي
د دې ستونزو په اړه څېړنه کوم، راځم تاسو ته په اړه معلومات درکوم. اکثرا خلکو ژوند د همدې له امله بدلیږي. یو نوی ټارګېټ، یوه نوې موخه پې حمله وکوئ، لاسته یې راوړئ. هره ورځ داسې نه چې والا زما پلان طویل مدت دی، 3 کاله وخت نیسي چې زه هغه لاسته راوړم، بلا بلا. دا د بیلونکو خلکو خبرې دي. زه نن ورځ 10 افغانۍ ګټم، څنګه دا په 15 بدلې کړم؟ دټس د پلان. که ته په ورځ کې ګټه نشي کوی، په کال کې اصلا نشي کوی. پس هره ورځ شکار وکئ، نوی شکار. په عین حالت کې فکر کوئ چې تنها تاسو شکار کوئ، خلک به تاسو نه شکار کوي. لکه څنګه چې ته عمله کوي، د بل چا د جیب نه پیسې راوباسئ، خپل جیب ته یې اچوئ. دا په اصل کې لوبه ده. زه مثلا د چای دوکان لرم، خلک راځي د چای په بدل کې زه د دوی د جیب نه پیسې راوباسم. هر هغه چا چې ما نه چای واخیست، په اصل کې ما شکار کړه. سمه ده چې هغوی چای واخیست، اما ما د 15 روپیو چای 10 روپۍ ورته ورکړه، پس 15 روپۍ ما هغوی شکار کړه. پس زه شکارچی یم. اما بیرته د لرګیو والا چې زه د هغه نه لرګي اخلم او سماوات کې اچوم، ما شکار کوي. پس دا لوبه ده. که ته یو څوک شکار کوي، بیرته تا یو څوک شکاروي. زه چې هر کله کینم او هره ورځ د ما د جیب نه ولو 1 روپۍ هم چیزي، زه وایم دا 1 روپۍ ما چاته ورکړه او څنګه یې زما د جیب نه وویسته. دا جالبه ده. زه لاړم یو دوکان ته، قهوه مې واخیسته په 15 افغانیو. ولې دې دوکان ته لاړم؟ ولې بل دوکان ته لاړم؟ ولې مې هغه قهوه واخیسته؟ ولې مې بله وانخیسته؟ ولې زما د جیب نه دا 15 روپۍ لاړې؟ آیا دا 10 کېدی نه شوې؟ پس زه بیرته خپله محافظه کاري کوم، ځکه ما باید په راحتۍ څوک شکار نه کړي. اما که زه غواړم خلک شکار کم، په راحتۍ باید شکار کم. خدمات مې باید عالي اوسي تر څو دوامداره شکار کم. اوس مونږ خو په دې اړه خبرې وکړې چې ته هره ورځ باید ګټونکی اوسې او هره ورځ باید شکار وکړې. خو که غواړې چې هره ورځ شکار نشي، د تا د جیب نه څوک پیسې ونه باسي، ستا وخت څوک ضایع نه کړي. پوهېږې، خپله غلطي باید ټارګېټ کړې، خپل اشتباهات باید هدف وګرځئ. مونږ مثلا زه یو ملګری لرم، مثال یې درکوم. دی ښه پوهېږي چې زما ضعف نجونې دي. چیرته چې زه جنۍ وینم ورباندې خرابات کوم، چیرته چې جنۍ وینم ورسره کینم بې ځایه خبرې کوم. دا ستا غلطي ده. په یوه میاشت کې ټارګېټ که. ولې که زما یوه کمزوري دا ده چې نجونې په راحتۍ کوی شي زما د جیبه پیسې وباسي، په راحتۍ کوی شي زما وخت ضایع کړي. پس سر د نن نه زه په دې یوه میاشت کې نجونو سره خپلې اړیکې مطلق له منځه وړم. که پرون د یوې جنۍ سره مې 1 ساعت خبرې کړي، نن 40 دقیقې خبرې کوم. په بله ورځ 10 دقیقې خبرې کوم، په بله ورځ 20 دقیقې خبرې کوم، په بله ورځ 10 دقیقې خبرې کوم. زموږ ستونزه څه ده؟ هغه یو متل دی پښتو کې وایي، یا یې نه کوو که یې کوو د خره کوو. یا خو جنۍ سره 3 ساعته کینم خبرې کوم، یا یې مطلق بلاکوم، نور ورسره خبرې نه کوم. نه، ته دفعتا نشي کولی خپلې تېروتنې یودم له منځه یوسې. که زما په څېر اوسې دفعتا یې کوی شي، ځکه زه په خپلو مغزو کنټرول لرم. که زه دا نن وایم چې زه نور ډاکټر نه ګورم، نه یې ګورم، ختم. اما که ویني چې مغزي ځواک د کم دی، کمزوری دی، بې غیرته یې، سست یې، لټ یې، کم خپلې غلطۍ باندې حمله وکړه او خپلې غلطیانې له منځه یوسه. په یو کال کې 12 میاشتې وخت لري، 12 غلطۍ دې ټارګېټ کړه، 12 تېروتنې دې ټارګېټ کړه، 12 کمزورۍ دې ټارګېټ کړه. ته اوس یو ماهره شکارچی یې، نه یوازې دا چې ښکار کوې، بلکې د خپل ځان نه دفاع هم کوی شي. مونږ چا سره د ضعیفه مغز د تقویې لپاره مرسته نه کوو. مونږ سپین ماموریت جوړو چې یو داسې کلینیک دی چې په هغې کې به مایوسه، ډپرس او د ژور خفګان درلودونکو ځوانانو سره خبرې کوو او دوی به په خپلو پښو درو. سپین ماموریت داسې یوه پروسه ده چې په میلیونهاو په لکهاو هغه ځوانان چې ناهیلي، ناامید او لوارو کې دي، دوی ته لار ښایي. د آنلاین لارې موږ دوی ته سروس یا کومکونه کوو تر څو وشي کولی خپله لاره پیدا کړي. دا زما یوه هیله ده او دا زموږ د ټیم یوه هیله ده چې باید پوره شي. ولې پرته د شکه ستاسو مالي مرستو ته اړتیا لرو. نو که چیرته غواړئ ناهیلي ځوانان، هغوی چې ژور خفګان لري، هغوی چې نه پوهېږي په ژوند کې څه وکړي، یوه وسیله شئ تر څو هغو ته لاره وښایئ. نه دا چې یوازې کومک ورته وکئ د 1 یا 2 ورځو دپاره، بلکې داسې ژوند بدل کړئ چې وشي کولی ټول ژوند خوشحاله اوسي او خپل ژوند په خپله جوړ کړي. نو کولی شئ راسره په اړیکه شئ. البته دا وټساپ شمېره یوازې دغه چا دپاره ده چې د سپین ماموریت مالی سپورټ یا مالی حمایت کوي. ستاسو هر روپۍ موږ ته ارزښت لري. مننه.